السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم ستنه کړې ده چې ایران ته تلمه، پلار مې غوټه پیدا کړله، نو بیا مو دا غوټه سره تقسیم کړله پر دا انډیوالانو باندې، چا ته پټو وارولی، چا ته پلانکی شی وارولی. اوس زه پر دا پټو باندې لمونځ کوم، خلک راته وایي چې ستا لمونځ نه دی ورباندې صحیح. های د ایران خلکو، های د ایران خلکو، تی دا ایران کوئ څه؟ تی دا ایران کوئ څه؟ خو بلې خوا ته ولاړ سي. بارانو بیا هلته موږ نه پرېږدي. دا د ایران شاګردان دې خوا نه بدوي، ټول نه، بعضې داسې دي، دا د شیګانو اثرات په زړه کې تاثیر کوي، مضرین سي. باره ټلیفونان هم ډېر کوي. اوس ګوره مخصوصا زه یو ایراني نمبر ګروپ ته اچولی یم، اتو ګروپانو ته یې اچولی یم. نو باره غلط شیان هم راستي یا ګروپانو ته ښکنځل وي، دوی په خپل مابینځ کې ښکنځل سره کوي، تصویران سره راستي. ولې دومره د ظالم زوی ظلم کوي؟ نو دا د ایرانیانو څه زه تر پزې راغلی یم. بعضې مخلصین شاګردان هم پکښې دي، هغه نه یادوو، ډېر محبت و ادب لري، لکه غلام رسول مریض صاحب دی، حاجي احمد خادم دی، داسې نو ډېر په سواو شاګردان سته. خو اکثره یې داسې مضران دي لکه شیګان، دا ډول مضران دي. نو ده وایي دا غوټه مو پیدا کړله. محترمه فقهای کرام وایي غوټه که سړي پیدا کړله، دا به تر نفره ورسوي. نفر نه معلومېږي که په حکومت کې د دغه ورکې ځای و. مثلا بعضو ملکو کې داسې ترتیب جوړ وي چې هغه یو دفتر لري چې د ورکې سامان هلته جمع کېږي، هلته بیا وروړي. که هغه هم نه و بیرېدله چې حکومت یې وروړو، هغه یې پر خپله مخه وړي، نو بیا بېخیرته یې بل چا ته بیا ورکوي. نو دا چې غوټه تی پیدا کړې ده، ته یې نه سې استعمالولی شخصي، نور فقراو مساکینو ته یې ورکوي. کار وخت دغه سړی رالی پیدا سو، طلب یې وکړي، ته یې بې قیمته دغو شیانو ورکوي. بهرک جلد صفحه نمبر 256، جلد نمبر 5. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.